تیر جمعه ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو خوږ صحابي د یو درویش او د ملنګ صحابي سلک شانتي حالات بیان کړیو. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې خپل نوم جندب ابن جناده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای که زما په صحابو کې زما په امت کې څوک د عیسی علیه السلام په شان سیرت او صورت قتل غواړي نو هغه د ابو ذر غفاری ته وګوري. دا هغه شکل صورت او دا هغه سیرت هغه ټول د حضرت عیسی علیه السلام په شانو. څنګه چې عیسی علیه السلام یو درویش او ملنګ او د دنیا نه بیزاره انسانو، دغه سي ابو ذر غفاری د پیغمبر علیه السلام په امت او صحابو کې بیزاره د دنیا نه. سلک حالات ما بیان کړیو، داغه د اسلام واقعا او بیا داغه د هجرت واقعا تیر جمعه باندې بیان شوی و. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ، غزوه بدر مو شو، غزوه احد مو شو، غزوه خندق مو شو، نو په 5م کال د هجرت یا د 6م کال هجرت چې شو نو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته راغی او هجرت وکړ. دغه زمانہ داسې وه چې د تبوک تیاری شروع او پیغمبر علیه السلام غزوه تبوک ته تیاری کول او روانېده. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ځان تیار ک او تبوک ته. د تبوک حالات چې بیان شي هغه داسې سخته ګرمي وه، ډېر ښه خلک هغه د هغه ګرمۍ د وجې نه غلې او فصلونه پاخو د هغې د وجې نه هغوی تیار نه شو. او دا درویش او ملنګ صفت سړی د ځان تیار ک او جهاد ته او تبوک ته روان شو پیغمبر علیه السلام سره. الله داسې کول په لار کې د سورلی چې وا خرو یا اوخو یا ارس چې خو هغه کمزوري و تلی نشو. صحابه ډیر تیز روانو او د سورلی کمزوري و نه دی رستو پاتې. ډیر کوشش یې کو چې زه صحابه پسې ورور رسم، پیغمبر علیه السلام پسې ورور رسم، خو رسېدې نه. دا غسورلې علاج مو که په لاره د هغې چې څه ضرورتونه و هغې هم پوره کړل چې دا تکړه شي، دا روانه شي، دا تیزه شي چې زه ورپسې ورورسم، خو ورونه رسېد. هغوی مخکې ته لاړل او دوی وروستو پاتې شو. اخره کې چې ورته پته ولګېده چې یاره دا ما سورلي بس نوره د تلو نه ده، نو پاتې کېدل خو شم نه اوس زه، نو هغه خپله کډه یې په سر کړه او هغه خپله سورلي یې د الله په رضا صدقه کړه، وې دا ما پرېښې ده دلته د الله په نوم باندې. هغه یې پرېښوده او د کډه په سر کړه، غوټه یې په شا کړه او روان. د سفر چې څه توخه ورسره وه هغه یې ځان سره واغشت. یو ځای کې پیغمبر علیه السلام ناست صحابو سره، صحابه ورته وایي یا رسول الله فلان کیم رانغی جهاد لا، فلان کیم رانغی، فلان کیم رانغی. یو صحابي आवाज وکړ وی ابو ذر غفاری پاتې شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام په ټولو باندې خاموش شو، خو چې د ابو ذر غفاری نوم یې واورېد پیغمبر علیه السلام ورته وی نه، ابو ذر غفاری مونږ د قحط په زمانه کې نیو پرېښې، اوس په هم څه پرېږدي ابه راځي. او چې لږ ساعت پس کېدل یو سړی لرې نه ښکاره شو، پیاده را روانو، غوټه یې په سر وه. صحابه وی چې څوک پي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وی زه ته د ایمان په رڼا باندې ویم دا به ابو ذر غفاري وي. لرې نه پیژندګلو یې نه کېده. چې رانږدې شو صحابه وپېژنده چې دا خو ابو ذر غفاري دی. پیغمبر علیه السلام مسکې شو. پیغمبر علیه السلام یو 4 خبرې وکړې د ابو ذر غفاري متعلق. یعیش وحیدا ویموت وحیدا،
ويبعث وحیدا. ابو ذر غفاری دا کم سړی چې را روان دی دا ځان له رواني دی به ژوندم ځان له تیری د مرګ چې دی نو هغه به هم یوازې وي او دی به د قیامت په ورځ هم یوازې راپاسي. او چې رانږدې شو هغه ابوذر غفاري و. صحابه ډېر خوشحاله شو، پیغمبر علیه السلام هم ډېر خوشحاله شو. دې تبوک کې هغه شامل شوی و. بیا نورو غزاګانې وروستو چې څومره وې ټولو کې شامل شوی دی.